د رسمي وارداتو زیاتوالي سره د درملو د نمونې اخیستنې لړۍ هم چټکه شوې. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د لابراتوارونو ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو 6 میاشتو په جریان کې د درملو 16809 نمونې تجزیه کړي چې په نتیجه کې د 101 قلمه درملو نتیجې منفي او همدارنګه د درملو 292 نمونې د مختلفو دلایلو له امله د درملو او روغتیايي محصولاتو کیفیت د کنټرول د لابراتوارونو ریاست لخوا رد شوي دي. په دې وروستیو 6 میاشتو کې د درملو نږدې 11000 نمونې تجزیه کړي چې په هغې کې د 100 زیاتې نمونې منفي او نږدې 300 نمونې په مختلفو دلایلو رد شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ګمرک رئیس ثناءالله نوید د خوړو او درملو ملي ادارې هڅې ستایي او زیاتوي چې د یادې ادارې د نمونې اخیستنې ټیمونه پر خپل وخت کې د درملو نمونې اخیستلو ته مراجعه کوي او د ګمرک سره په ګډه د درملو د سوداګرو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. دوايو کوم دغه چې راځي ټیکونه راځي د بعضو ګمرکاتو څخه هغه الحمدلله نمایندګان ډېر پر خپل وخت باندې ښه پر سمپلګري کوي او یا نمونهګري کوي دغه بعد یې اړوند مرجع ته راجع کوي. همداراز د درملو یو شمېر افغان سوداګر هم د تیر په پرتله د شفافیت خبره کوي او زیاتوي چې د خوړو او درملو ادارې د نمونې اخیستنې ټیم خپل وخت سره د دوی لخوا د وارد شویو درملو نمونې اخلي او د لابراتوار ریاست ته یې استوي. پروسه اوس د خوا په پرتله شفافه ده. همکاران مامورین ټول همکاري کوي. پروسه کې داسې کوم مشکل نشته دی موږ ته. د یادولو وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د لابراتوارونو ریاست په تیر 1400 هجري شمسي کال کې د درملو او خوړو په برخه کې 11990 نمونې تجزیه کړې وې.